سلامونه، وخت مو په خیر. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. درنو ملګرو، نن درته په دغه ویډیو کې د باینانس د اکاونټ جوړولو طریقه درښایو چې څنګه کولی شو په خپل موبایل یا کمپیوټر کې باینانس اکاونټ جوړ کړو. هر هغه څوک چې آنلاین کاروبار کوي، له آنلاین کاروبار سره علاقه لري، د هغوی لپاره لومړی قدم همدا ده چې باید باینانس اکاونټ ولري. باینانس اکاونټ د الکترونیکي پیسو د ساتلو لپاره د صرافۍ بانک حیثیت لري، لکه څرنګه چې موږ او تاسې دغه پیسې په بانکونو کې ساتو، فزیکي پیسې. همدغه ډول د الکترونیکي پیسو لپاره چې کوم بانک ده یا صرافي ده، هغه باینانس ده. نورې صرافیانې هم شته، خو تر ټولو معتبره چې لومړی نمبر ده هغه باینانس ده. که تاسې غواړئ معلومات په اړه وګورئ، نو ګوګل ته مراجعه وکړئ، هلته کافي معلومات شته ده. باینانس له هر اړخه ډېره ښه ده، د تجارت لپاره، د ټریډینګ لپاره، د هره نګانه چې اوس په اسانه ډول له افغانستانه هم موږ ترې استفاده کولی شو. باینانس اکاونټ چې ده هم په موبایل نمبر جوړیږي، هم په ایمیل ادرس جوړیږي، چې هم کولی شئ تاسې په الکترونیکي تذکره باندې وریفای کړئ، هم کولی شئ پاسپورت. نو په دې دوه کې باید یو ولرئ. که الکترونیکي تذکره ولرئ هم کولی شئ وریفای کړئ، او که پاسپورت لرئ نو هم کولی شئ. هر هغه څوک چې آنلاین کاروبار کوي، آنلاین کاروبار سره علاقه لري، هغوی باید په لومړي قدم کې باینانس اکاونټ حتمي جوړ کړي، تر څو چې دغه اکاونټ ونه لري نو د هیڅ کاروبار نشي کولی. نو راځو لومړی دغه اکاونټ جوړولو په طریقه کار شروع کوو چې څنګه وکولی شو موږ باینانس اکاونټ جوړ کړو. نو تاسې باید له پلی سټور نه لومړی د باینانس اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. باینانس اپلیکیشن چې پلی سټور ته ورشئ، هلته باینانس ولیکئ، نو تاسو ته به باینانس اپلیکیشن راسي چې په دغه شکل باندې ده. کله مو چې دغه ډاونلوډ کړ، له هغې وروسته تاسې کولی شئ چې مخ ته لاړ شئ. ځو د اکاونټ په جوړولو پیل کوو. په اپلیکیشن مو چې کله کلیک وکړ، نو تاسو ته به یوه صفحه خلاصه شي. په دغه صفحه کې موږ دلته دوه اپشنه راکوي. یو اپشن چې ده د ساین اپ ده، بل اپشن د لاګین ده. که چیرته تاسې مخکې نه باینانس کې اکاونټ جوړ کړی، نو بیا لاګین ووهئ، خپل اکاونټ ته داخل شئ. او تا هغه ملګري چې اکاونټ نه لري، بیخي باینانس کې اکاونټ نه دی جوړ کړی، په لومړي ځل یې جوړئ، نو تاسې به لومړی په ساین اپ باندې کلیک وکړئ. نو راځو موږ او تاسې لومړی په ساین اپ کلیک کوو. دلته هم دوستانو موږ سره دوه دانې اپشنې دي. یو که غواړئ په ګوګل باندې جوړ کړئ، او که غواړئ په موبایل نمبر یا هم ایمیل ادرس یې جوړ کړئ. نو هر یو چې ستاسې خوښه وي جوړول یې ستونزمن نه دي. نو راځو کلیک کوو په فون اور ایمیل. دلته نو دغه صفحه موږ ته خلاصه شوه. په دې صفحه کې دوه اپشنونه راځي. که چیرته تاسې غواړئ په ایمیل ادرس اکاونټ جوړ کړئ، نو دلته به ایمیل ورکړئ، دلته به بیا د نوی پاسورډ ورکړئ. د ایمیل پاسورډ به نه ورکوي، د باینانس اکاونټ لپاره به تاسې پاسورډ ورکړئ چې کله داخلیږئ. نو کله مو چې دغه پاسورډ ورکړ، نو له هغې وروسته به بیا تاسې کریټ پرسونل اکاونټ ووهئ. خو که غواړئ په فون نمبر یې جوړ کړئ، بیا په دې کلیک کړئ. نو ستونزه نشته چې هر یو ستاسې خوښه وي په همغې کولی شئ. نو موږ راځو اوس په فون نمبر جوړو. نو فون نمبر کلیک کوو. کله چې فون نمبر کلیک کړئ، دلته به اتومات د افغانستان هغه بیرغ او د کوډ راځي د هیواد. نو کوډ چې راغی، تاسې به دلته خپل فون نمبر ولیکئ. راځو فون نمبر ورته لیکو. د هغې وروسته به راسئ تاسې پاسورډ ته. داسې یو پاسورډ به ورکړئ چې کمزوری نه وي. لکه مثال په شکل موږ دغلته امتحاني جوړو. احمد، لومړی حرف باید غټ وي، په دغه شکل. هغې نه وروسته یو دوه عدده ورکئ، لکه 114، بیا سمبولونه ورکئ، لکه د ډالر سمبول هم صحیح ده په دغه شکل. یا تاسې کولی شئ دې ته ورته سخت پاسورډ ورکئ. نو کله مو چې دا هم وکړ، له هغې وروسته به تاسې دریم اپشن چې دلته وهئ، هغه به دغه وړوکې خانه چې ده دلته، تاسې په دغه خانه کې یو چک ورته ولګوئ، تر څو هغه ادرس درته معلوم شي. دغلته چې کله چک ولګوو موږ، د دغه غشي به کلیک وکئ. نو غشي چې کله دلته ریفرل آی ډي راځي، ریفرل آی ډي کې به تاسې دغه نمبر ولیکئ: 48 15 15 14.
کله چې مو نمبر ورکړ، پاسورډ مو ورکړ، هغې وروسته به دغه ریپل آی ډي کې تاسې 48 50 140 دغه عدد ولیکئ. هغې نه وروسته دلته نمبر پاک شوی، نمبر بیا لیکو 900 البته نو هغې نه وروستی اپشن چې له موږ سره دلته پاتې کېږي هغه د دغه وړوکې خانې نښه ده چې دا هم باید ولګوئ. نو راځو په دې باندې کلیک کوو. کله چې کلیک وکړئ زیړه کېږي. له هغې وروسته نور زموږ دلته کوم کار نه ده پاتې، مستقیما په دې کلیک کوو. کله چې تاسې داسې مخته راشئ دلته نو تاسې هغه نمبر چې ورکړی هغې ته یو کوډ ځي. نو دغه نمبر چې موږ ورکړی کوډ ورته راغی، دغه کوډ چې میسج به تاسې وګورئ هغه کوډ به دلته ولیکئ. راځو دغه کوډ ورته لیکو. نو دغه کوډ مو چې کله ورته ولیکه له هغې وروسته به تاسې بیا د سبمټ پر تړۍ باندې کلیک وکړئ. کوم نمبر وریفاید شو. د دغه پروسې وروسته موږ تاسو ته اوس یوه نوې صفحه خلاصیږي. په دغه صفحه خلاصیږي. دغه صفحه کې که تاسې وګورئ لومړی چې دا د هغه مرحله پای ته ورسېده، اکاونټ کریټ شو. نو تاسې ګورئ چې اکاونټ کریټ شوی. دویمه مرحله چې د هغه د وریفیکیشن ده. کله چې اکاونټ جوړ شي نو بیا د وریفیکیشن مرحله شروع کېږي چې څنګه وکړو دغه اکاونټ وریفای کړو. اکاونټ خو کریټ شو د باینانس، خو تر هغې ترې موږ استفاده نه شو کولی چې تر څو دا وریفای نه کړو. چې کله یې وریفای کړو بیا ورته پیسې لیږلی شو، ترې ایستلی شو، هر قسمه کمپنیو ته ترې لیږلی شو. هر کاروبار چې تاسې وغواړئ بیا ترې کولی شئ. نو که غواړئ تاسې اکاونټ وریفای کړئ نو د وریفیکیشن طریقه به درته په بله ویډیو کې وښیو. د وریفیکیشن لپاره صرف الکترونیکي تذکره ولرئ، که در سره وي نو عکسونه یې باید تیار ولرئ. الکترونیکي تذکره یا پاسپورټ دې دوه کې یو باید ولرئ. نو تر بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې.